د غږیزو کتابو د خپرونې ډیرو درنو اوریدونکو، د غږیزو کتابو د خپرونې په لړ کې مو دا ځل درته شهزاده او سوالګر غږیز کتاب چمتو کړی. هیله ده چې تر پایه را سره واورئ. د کتاب لیکوال مارک ټوین، ژباړن جبار فراز. د شهزاده او سوالګر زوکړه. د 18مې پیړۍ د مني په یوه ورځ د لندن د لرغوني ښار د کانټي په نوم په یوه غریبه کورنۍ کې یو داسې ماشوم نړۍ ته راغی چې مور او پلار ځینې بیزاره ول. بل پلو ته بیا په همدې ورځ په ټوډور نومې شتمن انګریز کاله کې داسې کوچني سترګې وغړولې چې والدین یې په ټولو حواسو ورته هیلهمن ول او د انګلستان هر اوسیدونکي د راتګ شیبې شمیرلې. وګړي له ډیره وخته د همدې ماشوم په امید ول او خدای ته یې د هغه د زیږېدو دعاوې کولې. د دغه کوچني د زوکړې پر مهال خلکو له ډیره شوقه او خوښۍ څخه لیونتوب کاوه. خپل هر ډول کار ته یې شا اړوله او له مینې او محبته یې یو بل په غیږو کې سره نیول، ښکلول او چیغې او نارې یې وهلې. هر یوه خپله دنده خوشې کوله او له شتمنه تر فقیره ټولو جشنونه او خوشحالۍ کولې، نڅېدل، سندرې یې ویلې او شراب یې څښل. دا لمانځنې او خوښۍ څو ورځې او شپې روانې وې. لندن ښار به د ورځې پر برنډو او بامونو د راځوړندو شویو ښایستو بیرغو او لارو کوڅو کې د روانو سندرغاړو د غزلو له امله په خوښیو کې ډوب وو او یوه داسې بڼه به یې اخیستې وه چې له هره اړخه جالبه او د لیدو وړ وه او د شپې د په زړه پورو اورلوبو او هره خوا خپرو خوشحالیو او چغو نارو کې د ورکو وګړو له کبله یوه نوې ځلا لرله. ټول انګلستان کې یوازې د ویلز شهزاده ایډوارډ ټوډور توري د خلکو په شونډو ګرځېدل. په داسې حال کې چې شهزاده ماشوم په وریښمینه او اطلسي زانګو کې شیدې رودلې او د خوښیو له نارو سرو څخه داسې ناخبره و لکه د ده په چوپړ کې ورکو اشراف زادګانو، درباریانو او سلطنتي کورنۍ غړو ته چې هډو پام نه وي. بل لوري ته په یو زاړه او څیرې ټوکر کې د پراته کوچني ټام کانټي په زیږېدنه او ورڅخه بیزاره کورنۍ نه څوک خبر وو او نه هم چا خبرې پرې کولې. د ټام د ژوند لومړی پړاو راځئ کلونه تر شا پرېږدو. لندن داسې یو ښار و چې پر جوړېدو یې 1500 کاله اوښتل. هغه وخت چې د سترو او مشهورو ښارونو په کرښه کې درېده او 100,000 اوسیدونکي یې لرل چې ځینو یې دا شمېر 2 برابره باله. د دغه ښار کوڅې او واټونه په تیره د لندن د پله شاوخوا چې ټام کانټ پکې اوسېده تنګ، تیاره او ډېر چټل ول. کورونه یې لرګین ول، د هر یوه دویم پوړ تر لومړي هغه سورور و او پوړونه یې هر څومره چې زیاتېدل د اپارتمان ارتوالی به هومره ورسره ډېرېده. د دغسې کورونو په جوړونه کې صلیب ته ورته قوي بیمونه کارول چې منځونه یې له ډول ډول مسالو او ګچ ورډکول او بیا به یې د کور د څښتن په سلیقه په سرو، شنو او تورو رنګونو رنګول چې هم دې نقاشیو کورونو ته ډیره ښکلا وربخله. کړکۍ یې ټولې وړې، هندارې یې لوزي ډوله او پنډې وې او دروازې یې هم یو پلیزه. هغه کور چې د ټام پلار پکې اوسېده د افالکوټ په نوم کنډواله او بندې کوڅې په پای او د پوډینګ لاین دروازې د باندې پروت و. په دې کوچنۍ او کنډواله ودانۍ کې د ښار یو شمېر غریب او شتمن خلک ګډ اوسېدل. د ټام کانټي کورنۍ د 3م پوړ په یوه خونه کې میشته وه. د ټام مور و پلار د همدغې خونې په یوه ګوټ کې
د بستر په نوم پر یوه شي ویدېدل، خو خپله هغه نیا او دوو خویندو بټ او نن هم دا شی هم نه درلود، او ټول د کوټې پر نس په هر ځای چې زړه غوښتل اوږده غځېدل. په خونو کې یو څیرې او خیرن پټو او څو زړو او شلېدلو بوریو ته ورته داسې ټوټې هم موجودې وې چې د بستر نوم ورکول کېدای نه شو. د ورځې یې سره مروړل، یو کونج ته یې غورځول او د شپې بیرته هوارول او پرې پرېوتل. بټ او نن 15 کلنې غبرګولې خویندې وې، اصلاً ډېرې خوشحاله او مهربانې نجونې وې، مګر له ورایه مړاوې، خیرنې او بې پروا ښکارېدلې. مور یې هم د دوی په شان وه، خو نیا او پلار یې دوه ناپاک او ککړ انسانان ول. ځای و ناځای شراب څکل، او چې نشه به شول جنګ و جدل ته به یې ملا تړله، او هر څوک چې به یې مخې ته ورتلل واهل او سپکول یې. دا دوه خبیثان به تل یا نشه او یا هم وږي ول، ځکه کانټي غل او مور یې سوالګره وه. دوی دوه خپل ماشومان هم پر سوال کولو اړ کړل، خو ونه توانېدل چې غله هم ځینې جوړ کړي. د دغه اپارتمان د غلو په منځ کې یو داسې درون او روحاني بوډا هم اوسېده چې په هیڅ ډول یې مشابهت نه ورسره درلود. دا روحاني پلار هغه کس و چې د انګلستان پاچا له کلیسا شړلی، مګر له تقاعد ته ورته حقوقو یې بې برخې نه و کړی. دغه نیک کشیش خپل وخت د اپارتمان له ماشومانو سره پر خبرو تېراوه او هڅه یې کوله چې په پټه د ژوند اصلي پاک او شریفه لار ووهي. پلار آنډور په دې ډول ټام ته لږه لاتیني ژبه او لوست ور وښود، او له نجونو سره هم د همدې کار د کولو په تلاش کې وو، خو هغوی د خپلو همزولو له ملنډو او ټوکو ډارېدې، او د دوی په فکر ښایي هغوی یې هوش او زراکت ونه زغمي. نو له درسه یې لاس واخیست. د افالکوټ ټوله سیمه د کانټي د کور په څېر د اصلو د غومبسو ځالې ته ورته وه. مستۍ، جنګ، چیغې او نارې د اوسېدونکو شپنۍ بوختیا وه، او دا لږه درګه تر سهاره غځېده. د هغو کسانو شمېر چې په نس وږي ول له سر، لاس او پښه ماتو سره برابر وو. له همدې امله کوچنی ټام یو بدمرغه موجود نه بلل کېده، که څه هم د دې ماشوم ژوند غریب او ستونزمن و، خو دا یې چندانې په کیسه کې نه و، ځکه د افالکوټ له نورو ماشومانو سره یې شباهت درلود. له همدې امله نو ټام انګېرله چې د اوسېدو ښه او غوره لاره همدا یوه ده او بس. ټام پوهېده چې که د شپې کور ته تش لاس ولاړ شي، لومړی یې پلار رټي او وهي یې، وروسته یې قهرجنه او وحشي نیا پر راغورځي او د ټولو نا آرامیو کسات ځینې اخلي. په دې هم ښه سر خلاص و چې مور یې له خپلې خولې مړۍ سپموي او دته یې ساتي. په شپه کې د حشرې په شان د بستر خواته ورڅخیږي او په خوله کې یې ورکوي. څو ځله یې پلار په دې کار نیولې او وهلې هم ده، خو هر څنګه چې و پر ټام ژوند هم داسې ښه تېرېده. په تېر اوړي کې تر نورو فصلونو چې غوره و، ټام همغسې پر سوالګرۍ بوخت و چې د مرګ له ویرې نس ډک کړي. دا چې د سوالګرو پر ضد ډېر سخت او کړاوجن قوانین وضع شوي ول او نیول شوو فقیرانو ته سخته سزا ورکول کېده. ټام هم غوره بلله چې خپل زیات وخت د پلار آنډرو هغو کیسو ته پر غوږ نیولو تیر کړي چې هر ډول پیریان، ښاپیرۍ، دیوان، ماڼۍ، شهزادګۍ، شهزادګان او درباریان پکې ول. د ټام ټول فکر و ذکر
همدغو کیسو پر سر اخست. آن کله به چې د شپې د خونې په درنه تیاره کې پر څیرې بورۍ د وهلو ټکولو او زیات کار له امله ستړی ستومانه غځېده، دردونه یې هیرې ته سپارل، په افسانوي خوبونو کې ډوبېده او د شهزادګانو د ژوند شپنیو ناستو او پرتمینو ماڼیو د خیال په څپو کې یې ځان د یو خوشحاله خوب غېږې ته غورځاوه. د ټام په زړه کې یو هوس ځاله کړې وه او شپه ورځ یې آرام ته نه پرېښود. غوښتل یې یوه ورځ یو شهزاده په خپلو سترګو وویني. یو ځل یې دا خبره له خپلو همزولو سره هم شریکه کړه، خو د افالکوټ ماشومانو دومره پرې وخندل چې خوار ټام خپل ارمان په زړه کې ښخ کړ. بیا یې هیڅکله پر خوله رانه وړ او هڅه یې کوله نور خپل خوبونه له چا سره شریک نه کړي. ټام ډیر وخت د بوډا کشش د کتابونو پر مطالعه تیراوه. له هغه څخه به یې د لوستل شوو کرښو د تفسیر غوښتنه کوله او په اړه به یې بحث ورسره کاوه. خیالونه یې ورو ورو رنګین شول او مطالعې یې بدلې. کرار د یو تغییر پر لوري روان شو. د ټام خیالي اتلان دومره ښکلي له برم او جلاله ډک شول چې د ظاهري ککړتیا او شلېدلې جامې یې بدې وایسېدې. ده هم د هغو د زړه لپاره هڅه وکړه خپل کالي پاک وساتي، خو لوبې او په خټو ککړېدنه یې لا د پخوا په شان روانه وه. وروسته د دې پر ځای چې په ټایم سیند کې ساتیری وکړي او ولامبي، د سیند د اوبو ارزښت ته یې پام واوښت او په دې تلاش و چې د ځان پرېمینځلو او پاکۍ لپاره یې وکاروي. تل به یې چپ سایډ ته څیرمه د میپول پر شاوخوا او بازارونو کې ځان ته یوه بوختیا او تفریح لټوله. ځینې وخت به یې د لندن له نورو اوسیدونکو سره یو ځای د پوځیانو د نندارې موقع ترلاسه کوله. کله چې به د وچې یا اوبو له لارې په بیړۍ کې یو بدمرغه چارواکي د لندن پل زندان ته لیږدول کېدی، د عسکرو منظم حرکت ته به یې سترګې یخې پاتې دي. ټام د اوړي یوه ورځ بیچاره آنسکیو ولید چې له 3 نورو کسانو سره یو ځای په سمیت فیلډ میدان کې ژوندی اور ته وغورځول شو. د کشش هغه دعا یې هم واورېده چې آنسکیو ته یې کوله، خو چندان اهمیت یې ورنه کړ. د ټام ژوند همداسې د نوښت لوري ته روان و. کرار د شهزادګانو له خیالي او حیرانونکو افسانو څخه دومره اغېزمن شو چې ځان ته له پام کېدو پرته یې د هغوی د حرکتونو او کړو وړو پیښې شروع کړې. خبرو اترو او چال چلن یې درباري رنګ خپل کړ. دې کار ته یې ملګري هم حیران ول. په همزولو کې د ټام د فیصلو او خبرو وزن پر درنېدو و. په ډیر لږ وخت کې ټولو ته منلی او مخور ښکاره شو. هغوی داسې انګېرله چې تر دوی ډیر پوه دی. داسې خبرې او کارونه کولی شي چې د دوی له وسه پوره نه دي او ډیر حیرانونکي هم دي. په هر حال له ټام څخه ډیر هوښیار او پوه هلک جوړ شوی و. وړو ماشومانو یې د حرکتونو او خبرو کیسې خپلو پلرونو ته کولې. هر وخت چې به ورسره غږېدل د یو غوره انسان بیل او ښه شخصیت په سترګه یې ورته کتل. لویانو هم خپلې ستونزې ورسره شریکولې. د هواري لارې یې ورڅخه غوښتې او ډېر ځله به یې د ده پوهه، تدبیر او کارپوهنه ستایله. ټام له خپله کوره پرته د بل هر شناخته په آن د پوهې او هوښیارۍ نښه وه، خو خپلو والدینو ته هیڅ و. څه وخت وروسته یې یو لړ تشکیلات جوړ کړل. په درباري اصطلاح تدارکات یې وکړل. ښکاره ده چې د دې دربار شهریار هم په خپله شو. نږدې ملګري پاسداران، سرایداران، ندیمان، باوري او نږدې نجیبان
او د سلطنتي خاندان ښځې شوې. هر سهار به د شهزاده یا ټام کانټي هرکلی کټ پټ په هغو افسانوي کتابونو کې د انځور شوو صحنو غوندې په تشریفاتو او برم ترسره کېدې چې لوستلي یې ول. خیالي پاچا به لومړی خپل هیوادنۍ او لښکري چارې په سلطنتي شورا کې تر بحث او سلا مشورې لاندې نیولې. وروسته به یې د خپل خیالي پوځ، سمندري ځواکونو او قومندانانو لپاره امرونه صادرول. بیا به په همغه څیرو جامو کې په فقر پسې روانېده. یوه ګوله ډوډۍ یې پیدا کوله، ژووله او په پرله پسې توګه یې په کور کې وهل ټکول خوړل. په پای کې به پر یوه څیرې بورۍ اوږد غځېد او خپلو لرو خوږو خیالونو کې به ډوبېده. د یوه رښتیني شهزاده د لیدو تنده یې ورځ تر بلې ډېرېده، تر دې چې دا ارمان یې پر ټولو هیلو سیوری وغوړاوه او لږ وروسته یې یوازینۍ آرزو شوه. د جون په یوه ورځ چې ټام کانټي همغسې په خپله ورځنۍ دنده بوخت و، یعنې فقر یې کاوه. د منسینګ لاین او لیټل ایسټ چپ د شاوخوا ویټرینو تر شای په لوڅو پښو او یخنۍ وهلي بدن هاخوا دیخوا منډه او رامنډه کړه او د مغازو خوندورو خوراکونو ته یې وکتل. دغه ښکلي خوراکونه د پرښتو دسترخوانونو لپاره وبلل. دغه احساس هغه مهال غځونې پکې وکړي چې د خوراکونو بوی یې پر سپوږمو ونښت، ځکه تر اوسه یې د هغوی د څکلو بخت نه و موندلی. هوا سړه وه، یخ نری باران اوریده، چاپېریال یو مخ غمجن او ستړی کوونکی و. شپه وه، ټام د کور مخه ونیوه، دومره ستړی، لون او وږی و چې پلار او انهای د خپل زړهسوي مخه ونه شوی نیوی. خو بیا یې هم وهل ټکول وخوړل او وروسته هم د ویدېدو امر پرې وشو. د ټام سترګې د څه مهال لپاره د درد، لوږې او هغو نارو سورو له لاسه پټې نه شوې چې تل به یې په کور کې روانې وي. خو آخر زرینو او افسانوي خوبونو خپلې نړۍ ته ورسره یووړ او ځان یې د هغو جواهرو پوخو شهزادګانو په ډله کې ولید چې له برمه ډکو ماڼیو کې اوسېدل او خادمانو یې په وړاندې د تعظیم او درنښت سرونه ټیټول. بیا له هم دغو خیالونو سره ویده شو او په خوب کې یې ولیدل چې دی هم شهزاده شوی دی. د ټام د دربار کشوپش تر سهاره روانو. هغه د لومړۍ درجه نجیبانو او بیانو په منځ کې روانو. ښکلي عطرونه یې بویول او په زړه پورې سندرې یې اورېدې. شراب یې څکل، پر وړاندې یې کږېدونکو دربارانو ته موسل او ځینې وختونه یې د رضایت په دود سر ورته خماوه. له ویښېدو سره سم یې پر خپل فقیر چاپېریال سترګې ونښتې. د شاوخوا خپرې ککړتیا په لیدو یې د شپې د خوبونو ټول خوندونه هیر شول او هر ځای په سینه کې یوې وژونکې څړیکې منډه کړه. مات زړه یې وژړل او تر سترګو یې د اوښکو دانې راوڅڅېدې. له شهزاده سره د ټام لیدنه. ټام په وږینس له خوبه پاڅېد او همغسې له کوره ووت. خو یو ځل بیا د تېرې شپې یادونو، خیالونو او خوبونو په مخه کړ. د اوارګانو په شان په ښار کې سربداله هاخوا او دیخوا ګرځېد. هېڅ نه پوهېد چیرې ځي او موخه یې څه ده. د هغو شیانو هم په کیسه کې نه و چې شاوخوا یې روان ول. خلکو په ډکو واهه، ځینو سپکې سپورې ورته ویلې، خو د ده پر اندېښمن وجود یې هېڅ اغېز نه درلود. څه وخت وروسته یې ځان په ټمپل ښار کې وموند. دا یې تر دې دمه تر ټولو اوږد وهلی واټن و. ودرېد او د لږې شېبې لپاره یې هرې خواته ځیر شو. وروسته یې ځان خیالونو ته وسپاره. وزرونه یې وکړل او د لندن له پاسه والوت.
هغه ورځ سټرنډ نور هغه تنګه تروشه لاره نه وه چې کله یې له ښاره سره ونښلوي، بلکې د هغه ځای په ډیرو ارزښتناکو واټونو کې راتله چې بیلابیلې ودانۍ پکې ولاړې وې. یوې خواته کتار استوګنځایونه ښکارېدل او بل لوري ته یو څو سره لرې دنګ او لوی قصرونه. په دغو ودانیو کې چې سیند هم ترې لاندې و، د ښار زورور د ژوند په یو پراخه او شنه فضا کې اوسېدل. خو دغه عمارتونه اوس په ډبرو او خښتو پوښل شوي او بد ښکاري. ټام ټرینګ کلي ته ورسېد. تر هغه ښکلي صلیب لاندې کېناست چې یو تېر ناکام پاچا جوړ کړی و. وروسته پر یو ښایسته او تشه لاره وخوځېد. د کارډینال تر برمیال قصر تیر او د وست مینسټر مشهورې ښکلې ماڼۍ پر لوري وړاندې ولاړ. ټام هغې ودانۍ ته حیران حیران کتل چې لوړه، برجوره او ویرونکې ښکارېدله. د ماڼۍ ډبرینې دروازې، طلایي سیخان او لوی ډبرین زمري خورا جالب ول. همدا د پاچا ماڼۍ وه. آیا دا هر څه د ټام هغې هیلې وې چې باید ترلاسه کړي یې وای؟ آیا همدغه شیبه یې د یوه رښتیني شهزاده د لیدلو تمه کولای شوه؟ څومره به ښه و که د خدای اراده هم همداسې وای. د هغې طلایي دروازې ترڅنګ یوه داسې مجسمه ولاړه وه چې له سره تر پښو له ځلاندې او خوا یې اوسپنې او پولادو څخه جوړه شوې وه. لږ لرې څو کلیوال او ښاریان د سلطنتي کورنۍ د یوه غړي د احتمالي زیارت په تمه ول. ښکلې بګیانې چې د ښایستو جامو څښتنان پکې ناست ول او نوکرانو بیلابیل پیغامونه ځینې وړل راوړل پرله پسې تلې او راتللې. ټام په خپلو شلېدلو جامو کې ورو ورو ورنږدې کېده. په ویره او لړزه یې د ساتونکي تر شا تیر شو، په داسې حال کې چې زړه یې سخت دربېده. ناڅاپه یې د دروازې له طلایي سیخانو څخه پر داسې شي سترګې ولګېدې چې نږدې و له خوښۍ څخه یې چیغې کړې. د سیخانو تر شا یو مټور غنم رنګه او ښکلی هلک په پرانیستې هوا کې لوبېده او جامې له دومره ښکلو ورېښمو او اتلسو جوړې شوې وې چې په رڼا کې ځلوبل کېدلې. یوه وړه او جواهر نښانه توره یې پر بغل ځړېدله. د ښکلو سرو پوندو لرونکې لنډې موزې په پښو وې او یوه ارغواني خولۍ یې هم پر سر وه چې څو دانې جګې او ښایسته بڼکې او پڼ قیمتي غمي یې په منځ کې ټک وهلي وو. شاوخوا یې څو تنه درباریان ولاړ ول چې نوکران یې معلومېدل. ماشوم له ورایه رښتینی شهزاده ښکارېده او په دې کې هیڅ شک نه و لکه چې د ټام دعا قبوله شوې وه. د ټام نفس تنګي کوله. له ډېره هیجان او ناارامۍ څخه یې د زړه درزا زیاتېدله. سترګې یې له حیرانتیا او تعجبه رډې بډې راختلې وې. همدا شیبه یې ټولې هیلې په یوه لوی ارمان بدلې شوې. کاشکې یو څه نور هم شهزاده ته ورنږدې شوی وای او له نږدې څخه یې په ننداره ځان موړ کړی وای. ځان او شاوخوا ته له پام پرته یې مخ د دروازې په طلایي سیخانو پورې ونښلاوه. شیبه وروسته یو ساتونکی ور وړاندې شو او په غوسه یې د شلاو په خاورو سپېرو کلیوالو او کوڅه ډبو ښاریانو ټولي ته ور پورې واهه. په دردمن غږ یې وویل: ای بې مړ او بې ژوندو فقیره، دونه د حاله مه وځه.